السلام علیکم. ډیرو دوستان د فیسبوک د وارنینګ سره مخ شوي دي، یا په فیسبوک کې پوسټ نشي کولای، یا هم لایک نشي کولای، یا شیر نشي کولای، یا هم لایو نشي راتللی، یا د بعضو ملګرو فیسبوک آی ډي باندې راغلي ریسټریکټډ اکاونټ. د دې وجه څه شي ده، ولې موږ ته فیسبوک اکاونټ وارنینګ راکوي، یا زموږ فیسبوک اکاونټ یا فیسبوک آی ډي ریسټریکټډ اکاونټ کوي؟ دا وجه څه شي ده؟ وجه دا د نن به یې هم وجه درته ښیم، او څنګه کولی شو چې محفوظ یې کړو، او حل لاره یې څه ده. نو د ویډیو د شروع کولو مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې دا د ګنټۍ نښان ووهئ. راځو اوس د ویډیو په طرف باندې. فیسبوک کمپنۍ ولې موږ ته اخطار راکوي، او زموږ فیسبوک باندې ولې ریسټریکټډ اکاونټ راځي؟ زیاتره هغه ملګري چې په افغانستان یا هم په پاکستان کې دي، هغه د دې مشکل سره مخامخ کیږي. که تاسو د افغانستان د اوسني حکومت په باره کې پوسټ یا یو څه معلومات شیر کړئ او د هغوی نومونه ذکر کړئ، تاسو ته فیسبوک خامخا وارنینګ درکوي یا هم اخطار درکوي. تاسو که غواړئ چې د افغانستان د اوسني حکومت نوم ذکر کړئ، د هغه په منځ کې به ټکي ټکي ږدئ چې تاسو چې فیسبوک اکاونټ یا فیسبوک کمپنۍ پرې پوه نشي چې تاسو څه لیکلي دي، یا هم د یو داسې نامتو مشر نوم لیکي چې د هغه په اوسني حکومت کې ډیر مهم رول لري، هغه به تاسو نه ذکر کوئ، د هغه د وزارت نوم ذکر کړئ، یا یې په یو بل داسې د احترام لفظ ورته وکاروئ چې څوک پرې پوه نشي، او یوازې تاسو هغه لیدونکي به پوه شي چې تاسو څوک یاست، نه د فیسبوک کمپنۍ. دا یې غټه وجه ده. که تاسو چیرې په کمنټ کې، حتی په کمنټ کې یو څه داسې د اوسني حکومت په باره کې یو څه ولیکئ، تاسو ته فیسبوک کمپنۍ اخطار درکوي، ځکه چې اوسنی حکومت په رسمیت سره نه دی پیژندل شوی، همدا یې لویه وجه ده. دوهم، که چیرې تاسو په فیسبوک کې داسې ډارونکي تصویران شیر کړي، یا هغه د وینو وي، یا داسې ځای دماکه یا پټاو شوی وي، هلته د ماشومانو د وینو تصویران، یا هم د نور داسې ډارونکي زخمي تصویران وي، تاسو ته پر هغه فیسبوک کمپنۍ اخطار درکوي، یا هم هلته هغه تصویر پوره نه ښکاره کوي، پر مخ یې داسې پرده ښکاره کوي. دریم، که چیرې تاسو په کمنټ کې یو چاته اخطار ورکړئ یا یو غلط الفاظ ورته وکاروئ، تاسو ته فیسبوک کمپنۍ هم اخطار درکوي، تاسو ته وارنینګ درکوي. بیا تاسو شیر نشئ کولی، یا پوسټ نشئ کولی، یا هم لایک نشئ کولی. نو د فیسبوک د دغه مشکل سره چې کوم ملګري مخ شوي دي، د هغوی حل لاره څه ده؟ ډېری ملګري وایي چې کمنټونه وکړئ، فیسبوک مې د خطر سره مخ دی. دا یو فالتو افوا ده چې ډېری ملګري په دې سره غولیږي، او د ملګرو څخه غوښتنه کوي چې موږ ته کمنټونه وکړي، زما فیسبوک اکاونټ د خطر سره مخ دی. په دې سره هیڅ کله هم نه سمیږي. زه یې درته عملي طریقه ښیم، تاسو دا طریقه په خپل فیسبوک اکاونټ کې استعمال کړئ، او بیا د فیسبوک کمپنۍ ته ولېږئ. انشاءالله په یوه ورځ یا په 40 ساعته کې به ستاسو د فیسبوک مشکل حل سي. راځو اوس زه درته فیسبوک کې عملي طریقه درته ښیم. راځو د موبایل سکرین ته. لومړی به تاسو راسئ، خپل فیسبوک به خلاص کړئ. فیسبوک چې مو خلاص کړئ، د هغه بعد کې به دا 3 ټکي نښان به پر ووهئ. دا چې مو پر ووهئ، لاندې به راسئ، دلته هیلپ اینډ سپورټ به پر ووهئ. هیلپ اینډ سپورټ چې پر ووهئ، هلته به بیا لاندې راسئ، ریپورټ ا پرابلم به پر ووهئ. ریپورټ ا پرابلم چې پر ووهئ، د هغه لاندې به داسې راسئ، کانټینیو ټو ریپورټ ا پرابلم، دا به پر ووهئ. دا چې پر ووهئ، د هغه لاندې به بیا تاسو به یو څه انتظار ورته کوئ. انتظار چې ورته وکئ، دلته ډونټ انکلود ان ریپورټ، دا به تاسو پر ووهئ. دا چې پر ووهئ، دلته به تاسو لاندې راسئ، تاسې به پروفایل پیدا کړئ، او پروفایل به پر کښېکاږئ. دلته به دا ایډ ایمیج کې تاسو هغه سکرین شاټ اخیستی وي خپل د فیسبوک اکاونټ ته، چې ریسټریکټډ اکاونټ ښکاره کړی دی، هغه ځای کې څه به تاسو سکرین شاټ اخیستی وي، هغه سکرین شاټ به داسې دلته راپورته کړي. دلته ډسکرایب ان ایشو چې لیکل شوی دی، دلته ما دا شی د تاسو ته لیکلی دی، تاسو دا پیشنهاد کاپي کړئ دا ځای څخه، او دلته یې پیسټ کړئ.
دلته چې مو پیسټ کړئ بیا دلته دا ځاګۍ باندې ووهئ او دا د فیسبوک کمپنۍ ته ورولېږئ. دا چې مو ورولېږئ تاسو ته به 24 غنټې کې میسج راسي او یا به هم ستاسو د فیسبوک آی ډي څخه هغه ریسټرکټډ اکاونټ لرې سي. یوازینۍ طریقه یې همدا ده. ډېری دوستان وایي چې په کمنټونو سره دا حل کیږي، دا یوه افوا ده، په دې سره نه حل کیږي. دغه عملي طریقه دا تاسو په خپل فیسبوک اکاونټ کې اپلای کړئ، انشاءالله ستاسو د فیسبوک مشکل به حل سي.